د افغانستان کرکټ بورډ څو ورځې وړاندې په پلازمینه کابل کې د کرکټ نړیوال ورزشي کمپلیکس د رغنیزو چارو د پیل خبر ورکړ. له دغې خبر وروسته د افغان کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات ایسیې ته وایي د دغه ورزشي کمپلیکس په جوړېدو کې د پانګونې لپاره کرکټ بورډ د سیمې له هیوادونو لکه هند، متحده عربي اماراتو او قطر د مرستې غوښتلو لپاره خبرې اترې کوي. ښاغلي سادات وویل یاد ورزشي کمپلیکس به په ټول افغانستان کې لومړنی معیاري او عصري کمپلیکس وي چې له 40 تر 50,000 نندارچیانو د ناستې ظرفیت به ولري. همدارنګه د کرکټ عمومي لوبغالي، اول لوبغالي، د ورزشي مهارتونو لوړولو اکاډمي، ګیسټ هاوس، ورزشي کلب، سونا، مسجد او د موټرونو د تمځای په ګډون به ټولې هغه اسانتیاوې چې باید یو نړیوال ورزشي کمپلیکس کې وي ولري. نسیم سادات وایي د ورزشي کمپلیکس لپاره ټاکلې بودیجه نه ده ځانګړې شوې چې څومره به پرې لګول کیږي، خو هر کال به د کرکټ بورډ ټولیزې بودیجې په پام کې نیولو سره په کمپلیکس مصرفیږي. نوموړی زیاتوي معلومه نه ده چې د جوړېدو چارې به یې څو کلونه وخت ونیسي، خو په راروان 2026 زیږدیز کال کې به یې د لوبغالي چمن زرغونول، احاطوي دیوال، د اوبو رسونې شبکه، سرلوڅي اکاډمي یا روزنځای، اول لوبغالي او نور اړوند کارونه پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د کرکټ دغه ورزشي کمپلیکس د جوړېدو خبره څو کاله وړاندې شوې وه او اټکل کېده چې تر 2026 کاله به بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. خو کرکټ بورډ وایي پر یادې ځمکې د رغنیزو چارو پیل د حقوقي دعوې له امله ځنډېدلې وې. یو شمېر افغان مینوال وایي په کرکټ کې په دا ډول برخو او کارونو باید افغان ملي لوبغاړي هم پانګونه وکړي او یا لږ تر لږه د نړیوالو او عصري معیاري لوبغالو په جوړولو کې مرسته وکړي.